کوچنی اختر ده خو د ملګرو باندې هغه موږ باندې که تاسو لیدلي ټول پښتونخوا باندې دا وخت کې اختر غم ده، ولې اپریشنز روان دي. تاسو تېره ورځ مو لیدل مردان کې یو ځای بل ځای کې پښتانه چې کوم پکې شوي دي، همدغه شانتې پښتنو لیډرانو میسجونه به هم تاسو لیدلي چې اوس کور نه نشي راوتی. خو بل طرف ته د افغانانو وروڼو پریشانیانې موږ وایو چې لږ وساتو سره د اختر ومنځو، لږ وکړو. موږ سره شعر ورم ناسته، تاسو ځئ چېرته به نه، تاسو سره به د شعر ورم خصوصي شعرونه هغه کوو. نو د تلو خبرې سره او دغه دی چې اوس مې نه پرېږدي خیبره درنه ځمه، اوس دې نه پرېږدي، اوس مې نه پرېږدي خیبره درنه ځمه، تړم کډه پېښوره درنه ځمه، چې خپړې مې د ستا لمن کې وکړې اوس زلمی شوم اشنا غره درنه ځمه. وخت حالاتو یو افغان په نښه کړی، وخت حالاتو یو افغان په نښه کړی، رقیب جوړ شوې جادوګره درنه ځمه. او په ترخم چې اورېدم مخ مې راتاو، په ترخم چې اورېدم مخ مې راتاو، په ژړاو مسافره درنه ځمه. ما ویل چې مرګ او ژوند به مو یو ځای وي، ما ویل چې مرګ او ژوند به مو یو ځای وي، ته شوې پاتې او زه بره درنه ځمه. مننه. د پکتیا په جېګو غرو کې مخلص ګوره، د پکتیا په جېګو غرو کې مخلص ګوره، بس د ډنډې مزدیګره درنه ځمه. بل یو انتخاب غزل دی، هغه به درته ډالۍ کوم چې بندې دروازې به درته پرېږدم او لاړ به شم، بندې دروازې به درته پرېږدم او لاړ به شم، بندې دروازې به درته پرېږدم او لاړ به شم، ډېرې خاطرې به درته پرېږدم او لاړ به شم، ډېرې خاطرې به درته پرېږدم او لاړ به شم. تا سره به مینه ابدي خدای پاماني وکړم، تا سره به مینه ابدي خدای پاماني وکړم، او زړه ذرې ذرې به درته پرېږدم او لاړ به شم. او ستا د هجر زهر په لپو لپو نوش کړم، او ستړی اسویلی به درته پرېږدم او لاړ به شم. او مات مات ارمانونه به مې خاورې وي خزان به یم، مات مات ارمانونه به مو پاتې وي، مات مات ارمانونه به مې خاورې وي خزان به یم، دا شاړې کوڅې به درته پرېږدم او لاړ به شم. ګوره ملګرو، نن د اختر موقع باندې دا تاسو پروګرام ګورئ، دا ملګري موږ سره دا بنډار ناست دي، دلته ګورئ هغه غم نشته، چیم نشته، غم نشته، څه قسم نشته، لکه څرنګې هغه وختونو کې خاص کر د افغانانو بیا د په ناسته راتلل هغه یو قسم محفل څه باندې جوړ وي، خو دا خفګان ورځې دي، نو ځکه موږ وایو چې د چای ډوډۍ هېڅ هم نه کوو، بوک هړتال دی. بېګا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته، بېګا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته، بېګا سپوږمۍ وه اوس هغه هم نشته، مور مې ژوندۍ وه اوس هغه هم نشته، مور مې ژوندۍ وه اوس هغه هم نشته. مننه. ځوانۍ چې ما پرې باندې هر څه بایلل لاړه سیلۍ وه اوس هغه هم نشته. یا به په شونډو راته جام موسېده، یا به شپېلۍ وه اوس هغه هم نشته. او خدایه چې ما به غوړوله درته یوه خولۍ وه هغه اوس هم نشته. او د ژوند توپان کې ستا د مخ د تصویر د نوح کښتۍ وه اوس هغه هم نشته. زما په تریخ او په سپېره ژوندون کې، زما په تریخ او په سپېره ژوندون کې یوه جینۍ وه اوس هغه هم نشته. واه واه واه، دا خو ته والله ډېر اخري منزل ته ورسېدې، اوس وایي چې زما په تریخه او په سپېره ژوندون کې یوه جینۍ وه اوس هغه هم نشته. نو بیا څه کوي پاکستان کې، نو بیا خو زه افغانستان. ګران کتونکو، دا موږ وایو چې لږ دو سره لږه خندا وکړو، لږه شانتې کوچني اختر په حوالې سره موږ یو غمرزي یا ورته خوشحالي تاسو سره شیر کوله. پروګرام سرته رسي، بیا به تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله په امان.